ټولو ولایتونو ته مې خبر ورکړی ورته ویلي مې هم دي په هر ولایتو چاپې غورځوم پې ورځمه ګورم یې بیا مې خرا ورته موجي کړي که کله په حیاتۍ رسمي بڼه سم ورغلم ټیم را سره و د فرد نه پوښتنه کوم د هر منصوب نه پوښتنه کوم چې مرکز تعلیمي کې دی څومره زده کړه کړې څه دې زده کړي څه دې ویلي کومره دې کار کړی څومره دې عملي کړی السلام علیکم د زندانونو چارو د سمون ادارې له روزنیز او مسلکي کورس څخه د هیواد د مرکز او 33 ولایتونو د زندانونو 126 تنه ساتنمانان او افسران فارغ شول. د زندانونو چارو د سمون ادارې د تعلیمي مرکز قمندانۍ لخوا په دې 2 میاشتني روزنیز او مسلکي کورس کې یاد شمیر ساتنمانانو او افسرانو ته د بندیانو د ساتلو، له هغوی سره د ښه چلند کولو، د زندانیانو د بشري حقونو رعایتولو، د نظامي نظم او ډیسپلین په پام کې نیولو اړوند لازمي مسلکي زده کړې او روزنې ورکړل شوي دي. د زندانونو چارو سمون ادارې افسران، ساترمنان، جنرالان ټول مکلف دي چې باید زیرک، تیز او چالاکه وي، روانشناسه وي، چې یو مجرم چې اختطافگر ده، قاتل ده، رانیزر ده، هغه کس چې غل ده، سرقت ده، اختطاف مسله ده، په نورو جرایمو مرتکب ده، نور ته باید دومره چمتو اوسې، دومره زیرک باید اوسې چې د په ذهن باندې د په افکارو باندې باید دومره کار وکړي چې هغه کوم مرضونه چې په دې کې دي، هغه کوم بدبختۍ اعمالو ته چې دی سر کړي، هغه فلټر کې پاکې کړي. د فلټرو لارې څه دي؟ دغه ته د اصلاح برابرول، مکتب برابرول، مدرسه جوړول، کاري حرفوي کارونه برابرول چې دی په زندان کې مخلصه، متدین، پرهیزګاره، نیک صالح چې جامعې ته لاړ شي، په جامعه کې ولس یې، ملا امام یې، د کلیو سپین ږیري خلک یې لاس په دعا شي درته چې دی په ارامه سوکاله ژوند ترسره کړي. نور مجاهدینو باید دومره تیز اوسیږئ، باید دومره زیرک اوسیږئ چې دی چې کوم حرکات کوي، دی چې کوم درته زیرک وي، ته باید خپل دفاعي حالت چې تر هغه وخته پورې چې په دغه باندې هغه افکارو باندې په ذهنیت باندې کار وکړي چې دی د دغه جرایمو نه، د دغه فساد نه، د دې ښکیل نه، په دغه مرض چې اوخته ده باید پاک شي، په حرامو، په حلالو، په دغه منکراتو نه دی باید وګرځي. نور مکلف باید تاسو دغه چې زیرک باید اوسیږئ، تیز باید اوسیږئ، چالاکه باید اوسیږئ. نظامی افسران، جنرالان، قماندانان په دې مکلف دي چې دی پابند یونیفرم اوسیږي. په محبس کې چې کوم مجرم محبوسین دي، په کومه جرایمو راغلي دي، باید هلته نظامي ملګري په خپل یونیفرم پابند وي. علت یې دغه شی ده چې اثر په نظام، اثر په ولس، اثر په هغه محبوسینو باندې چې دی دلته محبس کې وي، اثر پې پروت وي. خدا نخواسته داسې نه شي چې ته هم شخصي وي، هغه هم شخصي وي، شپې ګرځي، ته به هم شخصي ګرځې، هغه هم کیدای شي لاړ شي په ټاور باندې ووځي، خیال به کوي چې ما نظامي پرسونل ده. نه نه نه، ګورئ غوږ شئ مجاهدینو ورونو، په محبسو کې به مکمل په یونیفرم باندې سنبال وئ. ما ټولو ولایتونو ته دا خبره کړې ده چې باید نظامی پرسونل مکمل په یونیفرم سنبال وي، خلاب کې موجوده نه وي. دا کوم زده کړې چې وکړې، بیا هم درته وایم ټولو ولایتونو ته مې خبر ورکړی، ورته ویلي مې هم دي په هر ولایتو چاپې غورځوم، پې ورځمه ګورم یې بیا مې خرا ورته موجي کړي که کله په حیاتۍ رسمي بڼه سم ورغلم ټیم را سره و د فرد نه پوښتنه کوم، د هر منصوب نه پوښتنه کوم چې مرکز تعلیمي کې دی څومره زده کړه کړې، څه دې زده کړي، څه دې ویلي، کومره دې کار کړی، څومره دې عملي کړی.
نور ټول مجاهدین ملګري باید ټولو کارونو ته متوجه اوسیږئ، خپلو درسونو ته، خپلو لایحې وظایفو ته، هغه زده کړې چې تاسو دلته ترسره کړې، په تاسو باندې خواري شوې، زحمت یې باسلی، استادانو زحمتونه در باندې باسلي، مواد یې در باندې مصرف کړي، خواري در سره کړي، تاسو یې ټرین کړي یې، تاسو ته یې زده کړه در کړې، باید دومره مستحکم اوسیږئ چې یو مجرم چې په عادي توګه درته راځي ته یې باید په خپل کابو کې ونیسې، دومره په ذهنیت باندې کار وشي چې دی جامعې ته ځي چې سبا ووایي چې زه د دغه وطن ساتونکی یم، د دغه وطن خدمتګار یم، دغه وطن ته خدمت کوم. تا نه باید دومره ښه ګمان، ښه اعمال او ښه هغه نصیحتونه درنه واوري چې کورنۍ هم لاس ته په دعا شي، پلار هم لاس په دعا شي درته، ورور هم لاس په دعا شي او کورنۍ اعضا هم در سره لاس په دعا شي. جناب لوی پاسبان، منصب نظامی اداره تنظیم امور زندانهای امارت اسلامی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب سمونیار رحمت حامد، امور مخابره زندان ولایت پنجشیر، بخش تصدیق نامه خویش حاضرم. جوان برای امارت اسلامی افغانستان صادقانه خدمت میکنم.